د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. رنګین شمېر کتاب راواخله. د رنګین شمېر پر مخ د ښکلي ماشومان وګوره او شاته یې د شنې مرغۍ ګورې چې څادر یې نیولی ده. شاباس، همدا رنګین شمېر کتاب دی. ښه ګرانه، 1 2 3 4 پورې لیکل خو دې زده کړه. د نن لوست یا سبق ده د 15 عدد زده کول. کتاب دې پرانیزه. دې پاڼې ته په ځیر وګوره. څه وینې؟ د 5 قلمونو انځور. شاباس، دا 5 قلمونه دي. دا لومړی یا اول قلم ده، دا دویم قلم ده، دا دریم قلم ده، دا څلورم قلم ده او دا هم 5م قلم ده. شاباس، وګوره دا 5 قلمونه دي. دا 5 بې رنګه قلمونه دي. ته یې ګورې. اوس به دا ټولو قلمونو ته رنګ ورکړو. اوس یې وشمېره چې څو قلمونه دي. 5 1 2 3 4 او 5. شاباس، اوس به قلمونه رنګ کړو. په دې پوهېږې چې قلمونه څه رنګ لري؟ ښه پوهېږې چې ټول شین او څوکه یې زیړه او لږ سور رنګ لري. اوس څه کوو؟ راځه چې دا 5 بې رنګه قلمونه رنګ کړو. رنګه قلمونه راواخله او دا 5 بې رنګه قلمونه په وار وار سره لومړی اول، بیا دویم، بیا دریم، بیا څلورم، همداسې به 5م ته داسې رنګ ورکړي. پام خو دې دی، هر قلم ته به ټول شین او څوکې ته یې زیړ او څه سور رنګ ورکوو. قلم پیژنې او کله دې لیدلی؟ ډېر ښه، شاباس، اوس به یې نور هم وپیژنې. هو ګرانه، په قلم باندې لیکل او هم رنګول کیږي. ډېر ښه، وګوره. دا 5 قلمونه چې رنګ دې کړه. دا لومړی یا اول قلم ده، دا دویم قلم ده، دا دریم قلم ده، دا څلورم قلم ده او دا هم 5م قلم ده. ګرانه، دا بلې پاڼې ته ځو. دلته ګورې په تور رنګ دا تر ټولو غټ او په څنګ کې ورسره غشی دی. 5 دغه شان لیکل کیږي. وګوره، ښه ورته ځیر شه. 5 دا ګرد یا د دایرې په شان تاو راتاو لیکل کیږي. ګوره، ښه ورته ځیر شه چې دا لاندې منځخالي 5 ډېر ځلې لیکل شوي. د دغو په سر به په خپله لیکې چې د 5 لیکل دې زده شي. دلته 5 څو ځلې لیکل شوي او په سر کې تور ټکی ایښی. دا تور ټکی معنا ده چې خپل قلم د چوکاټ په منځ کې په تور ټکي ږده او د کړۍ یا دایرې په شان یې راتاو کړه. 5 دغه شان لیکل کیږي. راځه د دغه 5 په سر بیا بیا لیکو چې 5 لیکل دې ښه زده شي. شاباس، 5 دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه، 5 لیکو.
پنځه لیکل زده کوو. اوس نو په دغه خړ ځای کې چې په سپین رنګ 15 ډېر ځله لیکل شوی د دغو پر سر 15 تمرین کوو چې 15 لیکل دې زده شي. څومره اسانه ده، دا ټول 15 به ولیکې چې 15 لیکل دې زده شي. شاباس، 15 لیکو. پنځه دغه شان لیکل کیږي. ښه نو اوس د تمرین وخت ده. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. په دغه پاڼه کې دا تورې کرښې وینې، دغلته د 5 ترمنځ ټکی ایښودل شوی. راځه 15 ورباندې تمرین کړو چې 15 لیکل مو زده شي. ټکي داسې وتړه چې 15 ورڅخه جوړ شي. دلته د 15 لیکل زده کوو. شاباس، 15 دغه شان لیکل کیږي. څو ټکي سره یو ځای کوو چې د 15 شکل ورڅخه جوړیږي. ښه نو اوس د ازمایښت وخت ده چې 15 لیکل دې زده کړي او که نه. په دې پاڼه کې 15 ستوري دي چې یو یې تور دی، سپین ستوري لاندې 1 او د بل ستوري لاندې 2، د بل ستوري لاندې 3، د بل ستوري لاندې 4 او د بل ستوري لاندې 15 لیکل شوي. هغه پیدا کړه او له 15 څخه کړۍ تاو کړه. په دا بله پاڼه کې وګوره، 15 د الفبې په تورو داسې لیکل کیږي. لدې ویډیو سره د رنګین شمیر کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.